سلامونه دوستانو. اوس په دا اړوند خبرې وکړم چې ژوند کوم وخت باندې موږ کولی شو تغییر ورکړو. راځئ ژوند ته نور تغییر ورکړو. زه بعضې خبرې تاسو ته کوم که تاسو ته دا اړوند فکر کول نور شروع کړئ، دا اړوند سوچ کول، دا اړوند فعالیت کول شروع کړئ، نو ستاسو ژوند به ډېر تغییر وکړي او یو بل لوري ته به ولاړ شئ د ژوند. اول دا دی د بېکاره کورنۍ اړیکو اړوند فکر وکړئ. تاسو فکر وکړئ ډېری خلک ستا ډېر قوي کوششونه کوي د روابطو دپاره. مثلا یو پلار دی ځي ټوله ورځ کار کوي، ډوډۍ ګټي راوړي، یو مېړه ځي کار کوي، پیسې راوړي دغه معاینې ته معاینه یې کوي، لیکن بیا هم هغه څه نسي کولی کوم چې مقابل طرف ضرورت ورته لري په روابطو کې. نه یې پلار یو ښه پلار کېدای سي، نه یو مور ښه مور یې، نه یو مېړه ښه مېړه یې. حتی په روابطو کې په شرکتونو کې په تجارت کې هم همداسې یو کس ډېر زحمت کاږي خو بیا هم هغه سیده هغه پوینټ ته نه رسیږي کوم چې مقابل طرف ضرورت ورته لري. نو تاسو کوشش وکړئ چې د بېکاره رابطو اړوند فکر وکړئ. دا کار مې غلط وکړ په رابطه کې، دا کار مې دا نفر مې ازرده کوي، څنګه کولی شم دا سم کړم، څنګه کولی شم دې په مقابل کې بیرته یو مثبت ګام واخلم. دا به ستاسو ژوند ته تغییر راوړي او تاسو به نوي شیانو اړوند فکر وکړئ. زاړه فکرونه پرېږدئ. دوهم د نسل د نمونې اړوند فکر وکړئ. تاسو چې د اولادونه پیدا کوئ، روزئ یې، دا د راتلونکي نسل دی، دا ستا د نسل یو نمونه ده. ته دا اړوند فکر وکړه چې ته څه رقم یو الګو و دنیا ته وړاندې کوې. او بل دا موږ یو پخوانۍ دایره لرو د ژوند. دایره پخوانۍ جوړه ده، راځئ دا دایره یو څه ماته کړو، لږ لږ یې ماته کړو، تغیرات پکښې راغلل. د دې اړوند فکر وکړه چې دا دایره څنګه ماته کړم، دا سرکل څنګه ماته کړم، څنګه تغییر راولم. بل تاسو د سالم او ناسالم مقابلې مهارتونه زده کړئ. څنګه د ژوند مشکلاتو سره زه مقابله وکړم، دا سالمه طریقه ده، دا ناسالمه طریقه ده، دا زده کړئ. تاسو دا اړوند فکر وکړئ کوم غمونه، کوم پریشانیانې، کوم فکرونه دي چې تاسو د شپې و خوب ته نه پرېږدي، دغه اړوند فکر وکړئ، حل یې کړه. دغه چرتونه د ذهن څخه ایسته کړه چې تاسو د شپې خوب نه درځي، نو بیا به ته آرام ژوند لرې. بل د صحیح انتخاب قدرت زده کړئ. صحیح انتخاب څنګه وکړم، خپل تیر ته فکر وکړئ کم انتخابونه مې غلط کړي دي. راتلونکي کې چې کله انتخاب کوې د هغه غلطیانو څخه استفاده وکړه. پنځم، غم د یو پروسې په رقم نه دی، یو پروژه نه ده چې شروع سي ختم سي. غم ستا ژوند ته راځي، هغه در سره دی د ډېر عمر دپاره. نو غم خپل مخ ته مه دروه چې راتلونکي ته دې پرې نږدي، پر سر یې مه دروه، څنګ ته یې کښېنوه. څنګ ته چې در سره ناست دی که حرکت کوې داسې غمجن حرکت در سره وکړي، نو بیا به ته یو خوشحاله ژوند ولرې او یو کامیابه شخص به یې. دا زده کړئ چې څه رقم دا پخوانۍ دایره چې موږ د ژوند ځان ته جوړه کړې ده، پر کوم دایرې چې موږ روان یو، کوم ژوند باندې چې روان یو چې خوشحالي نه لرو، کامیابي نه لرو، دا څنګه ماته کړم، څنګه کولی شم چې دا ماته کړم چې خپل ځان ته تغییر راولم، خپل کورنۍ ته تغییر راولم او څه رقم د روابط سم کړم، څنګه د پخوانۍ دایره مې ماته کړم. دا اړوند فکر وکړئ. بل خپل احساسات وپېژنئ او څنګه یې اداره کړئ، خپل د احساساتو اداره زده کړئ. بل د ټولو شیانو اړوند فکر وکړئ. بیا وایم د ټولو شیانو اړوند فکر وکړئ. یوازې د بریا، کامیابۍ، پیسو دا اړوند فکر مه کوئ، د بنګلې اړوند یوازې فکر مه کوئ، د ټولو شیانو اړوند فکر وکړه. فکر وکړه چې زوی چې په بله ورځ ووالي هغه به څنګه احساس کړی. فکر وکړه په پلانکۍ ورځ چې غلطي وکړله څنګه یې صحیح کړم. فکر وکړه د شپې ولې خوب نه راځي، دا مشکل حل کړه. فکر وکړه د پخوانۍ ژوند ته تغییر ورکړه. ټول عمر د بریا اړوند فکر مه کوه، د ټولو کیسو اړوند فکر وکړه، د هر څه اړوند فکر وکړه، نو بیا به ته ریلاکس آرام ژوند لرې. او مننه چې ما ته غوږ نیسئ.